بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. د حفصه رضی الله تعالی عنها سیرت هغه شروع مخکې پروګرام کې د حفصه رضی الله عنها صفات او دارنګي د حفصه رضی الله تعالی علم او دارنګي د هغې فهم د هغې باره کې بعضې نشاندهینې هغه مونږ وکړې. ننني پروګرام کې د حفصه رضی الله تعالی عنها روایات چې څومره روایتونه د حفصه رضی الله تعالی عنها نه رانقل دي دا او دارنګې دې سره د حفصه رضی الله تعالی عنها فصاحت او بلاغت هغه په دې پروګرام کې ذکر کیږي. احادیث د حفصه رضی الله تعالی عنها نه تقریبا علما فرمای 80 احادیث هغه د دین را نقل لی. په دې کې بعضې احادیث داسې دي چې هغه متفق علیه دي، امام بخاري او دارنګې امام مسلم دواړو راوړي دي. تقریبا یو روایت کې دا راځي چې 3 روایتونه هغه متفق علیه پای باندې اتفاق بخاري او مسلم کړی دی، او دارنګې 6 روایتونه د حفصه رضی الله تعالی عنها هغه امام مسلم ځان له راوړي دي. یو روایت کې داسې دي چې امام بخاري او امام مسلم په دې دواړو کې چې مجموعه ټول روایتونه د حفصه رضی الله تعالی عنها دي نو هغه 10 روایتونه دي. په دې 10 کې 4 روایتونه متفق علیه دي، امام بخاري او مسلم دواړو را نقل کړي دي، او 6 روایتونه هغې باندې ځان له امام مسلم هغه انفراد کړی، معنا امام مسلم هغه ځان له راوړي دي. نو ټوټل صحیحینو کې د دې نه 10 روایتونه را نقل دي، او دا نور روایتونه په نورو کتابونو کې هغه را نقل شوي دي. لکه د دې دپاره علماو ځان له خپل مسند د حفصه رضی الله تعالی عنها هغه لیکلی دی، او دارنګې د حفصه رضی الله عنها احادیث په هغې کې هغه را جمع شوي دي. لیکن حفصه رضی الله تعالی عنها د دې نه روایتونه چا کړي دي؟ مختلف صحابه کرامو د حفصه رضی الله تعالی عنها نه او دارنګې تابعینو د حفصه رضی الله تعالی عنها نه روایتونه کړي. په هغه خلکو کې چې د حفصه رضی الله عنها روایت د هغې نه رانقل یو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د حفصه رضی الله تعالی عنها ورور دی، او دویم د عبدالله ابن عمر زوی حمزه، او دارنګې د عبدالله ابن عمر ښځه صفیه بنت ابي عبید چې دی هم د حفصه رضی الله تعالی عنها نه روایتونه را نقل کړي. دارنګې حارثه ابن وهب ابن ابي وداعه دی هم د حفصه رضی الله تعالی عنها نه روایتونه را نقل کړي دي. ام مبشر الانصاریه ام مبشر الانصاریه دی هم روایتونه را نقل کړي دي، او دارنګې عبدالرحمن ابن الحارث، عبدالله ابن صفوان ابن امیه، او مصیب ابن رافع، او سوار الخزاعی، او دارنګې شتیر ابن مشکل دی هم د حفصه رضی الله تعالی عنها نه روایت را نقل کړي، او دارنګې عبسی ابي عیسی الکوفي چې کوم ثقه دی او په طبقه ثالثه کې د حسابیږي. دی صحابونه او دارنګې د دې تابعینو نه د حفصه رضی الله تعالی عنها روایتونه را نقل دي. د حفصه رضی الله تعالی عنها فصاحت او د هغې بلاغت دا خو یو ښکاره خبره ده چې حفصه رضی الله عنها دا په عربو کې وه، او د عربو فصاحت او بلاغت خوښ هم وي، د هغې سره مینه او محبت هم وي. لیکن بعضې خلکو له الله رب العزت فصاحت او بلاغت هغه ډېر ورکړی، نو په هغه خلکو کې
چې فصاحت او بلاغت الله رب العزت ورکړی وو. یو په هغې کې حفصه بنت عمر بن الخطاب دا هم وه چې د دې فصاحت او بلاغت ډیر هغه ښکاره کېدو او دارنګې د دې فصاحت او بلاغت هغې یو رڼا کوله د هغې د خبرو نه د دې فصاحت او بلاغت هغه معلومېدو تر دې پورې چې بعض علما دا فرمایي چې حفصه رضی الله عنها مونږه د هغه خلکو سره حساب کو او د هغه زنانو سره حساب کو چې کوم هغه فصیحات زنانه وي او دارنګې په خپل دور کې په فصاحت کې ډېرې مخکې تللی وي. یو په هغه زنانو کې حفصه بنت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنها ده. د حفصه بنت عمر د دې فصاحت او بلاغت به مونږ ته د دې د خبرو نه معلومیږي چې د دې کوم خبرې مونږ ته را نقل شوي دي، د دې نه کوم نصوص هغه مثلا را نقل شوي دي او دارنګې د دې نه کوم خطابات را نقل شوي دي. یو د دې په خبرو کې چې خپل پلار ته کړی وي د مرګ په ټیم کې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه چې کله بیمار و او دارنګې د مرګ په بیماری باندې بیمار و نو حفصه رضی الله تعالی عنها په بیماری کې خپل پلار ته تسلی ورکوله، یا ابتاه ما يحزنك وفادتك على رب الرحیم، تا څه غمجن کوي چې ته خپل رب له ورځې هغه رب له چې هغه ډېر رحم کوونکی ذات دی. ولا تبعة لأحد عندك او د هیڅ چا په تا باندې ملامتیا نشته دی. ومعي لك من البشاره ما سره ستا دپاره زیری شته دی. لاضيع سر مرتين ونعم الشفيع لك العدله او ستا دپاره شفارسي د عدل هم بس دی د الله په دربار کې چې تا ډېر عدل کړی دی. او دارنګې ولم تخف على الله خشنة عيشك، ستا چې کومه زندگی تیره شوې هغه په الله رب العزت باندې پټه نه ده چې څومره په تکلیف کې او دارنګې څومره په سادګۍ کې تا زندگی تیره کړې ده. و عفاف نحمتک او ستا چې کوم حاجتونه و د هغې پاکدامني دا هم الله رب العزت ته معلومه وه. او دارنګې واخذک باقزام المشرکین والمفسدین فی الارض، تا هغه خلک کلک رانیولي وو چې کوم خلک مشرکان و مفسدینو په دې ځمکه کې دا خلک دې رانیولي وو. دا تسلی حفصه رضی الله تعالی عنها خپل پلار له ورکوله. دې الفاظو ته وګوره چې دا څومره د فصاحتو نه ډک الفاظ دي او دا څومره د بلاغت نه هغه ډک الفاظ دي. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه چې کله وفات شو د هغې د وفات نه وروسته حفصه رضی الله عنها یو خطبه ولوستله، خلکو ته بیان وکړو. په هغه بیان کې چې د کوم الفاظ استعمال کړي دي، کومې خبرې پکې کړي دي، انسان هغې ته حیران شي، د هغې فصاحت ته انسان حیران شي. مختلف قسم د فصاحت او بلاغت نه ډکې خبرې. حفصه رضی الله عنها خطبه ولوستله، الحمد لله الذي لا نظير له والفرد الذي لا شريك له. هغه ذات له حمدونه دي چې د هغه سره مشابه نشته دی، هغه ذات له حمدونه دي چې د هغه سره شریک نشته دی. بیا فرمای اما بعد فكل العجب من قوم زين الشيطان افعالهم. هغه خلکو له تعجب دی چې شیطان هغې کارونه ښکاره کړي دي. ورعوی الى صنيعهم، هغې خپل کارونو طرف ته هغې له دعوتونه ورکوي. او ورب فی الفتنه لهم، دیو ته فتنه هغه نور هم راوچته کړې ده او فتنې ورته راتازه کړې ده د دې خلکو د ګمراه کولو دپاره، د دیو د ورانولو دپاره، دې کې د اختلاف جوړولو دپاره خپلې رسۍ د شیطان اچولي دي، تر دې پورې چې دې ظالم د الله دشمن بدعت خلکو کې را ژوندی کو او دارنګې فتنې بیرته راوکنستلې او را ښکارې کړې. وتجدید الجور بعد دروسه، او دارنګې ظلم یې راښکاره کو پس د هغې نه چې هغه مړ شوی و. و اظهاره بعد دثوره، هغې راښکاره کو پس د هغې نه چې هغه پټ شوی و. و اراقة الدماء
وإباحة الحمى وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها. شیطان خلکو ته وینې تویول ښایسته ښکاره کړه. خلکو ته چې کوم دی هغه شیونه چې هغه الله حرام کړي هغې ورته مباح کړه، او دارنګي د الله رب العزت محارم پس د هغې نه چې هغې خلکو حفاظت به کو، او دارنګي خلق به د الله محارمو ته نه ورنږدې کېدل، لیکن بې شیطان راغی او خلکو ته چې کوم دی هغه طرف ته توجه ورکړه. دی الفاظ د اوږده خطبه حفصي رضی الله عنها کړې ده. دا مختصرا یو څو جملې ته موږ را نقل کړې چې هغه د تاریخ په کتابونو کې موجوده ده، چې دی نصوصو کې موږ سوچ وکړو چې حفصي رضی الله عنها دا کم الفاظ استعمال کړي. په دې الفاظو کې حفصي رضی الله عنها خو یو هغه الفاظ استعمال کړي دي چې هغه ډېر لنډ الفاظ دي، لیکن معنی هغه پای کې ډېره غټه معنی پرتې. دارنګې حفصي رضی الله عنها لنډې لنډې جملې استعمال کړي دي، لنډې لنډې جملې داسې الفاظ استعمال کړي دي چې هغه کثیرة المعانی ده، هغه یو لفظ دپاره ډېرې معنی داسې الفاظ استعمال کړي دي. او دارنګې حفصي رضی الله عنها یو خبره کړې په مختلفو تعبیراتو باندې. په دې خپله خطبه کې ډېر کله یو خبره د هغې نه مختلف تعبیرات هغې کړي دي، مختلف قسم استعارات حفصي رضی الله عنها په دې خپله خطبه کې دا استعمال کړي دي. په دې خپله خطبه کې داسې الفاظ استعمال کړي دي چې د هغې اخذ د قرآن مجید نه کړی دی. لکه دې خطبه کې یو ځای کې دا فرمایي د الله رب العزت په صفاتو کې چې الله رب العزت هغه ذات دی لم یؤذه ثقلها، چې الله رب العزت د دې ځمکو اسمانونو د درونوالی الله رب العزت باندې هغه نه دی درون شوی. دا د قرآن مجید نه اخذ کړی ولا یؤوده حفظهما. بل ځای کې حفصه رضی الله عنها فرمایي فخسئ الشیطان، شیطان چې کوم دی هغه وشړئ، د ځان نه جدا کوي. دی اخذ د قرآن نه کړی. قرآن کې الله رب العزت فرمایي اخسئوا فیها ولا تکلمون. دا الفاظ قرآن کې استعمال شوي، حفصي رضی الله عنها په خپلو خبرو کې استعمال. د دې وجې نه د حفصي رضی الله عنها فصاحت تقریبا علماو اته وجوهات د فصاحت په دې خبرو کې او په دې خطبه کې ذکر کړي دي. دا خو د حفصي رضی الله عنها فصاحتو، لیکن د حفصي رضی الله عنها عقل او دارنګې د حفصي رضی الله عنها هوښیارتیا. زما عزتمندو په دې کې خو شک نشته دی چې امهات المؤمنین دیو له به الله یو پویه ورکړي، دیو له به الله رب العزت یو عقل ورکړی. وجه دا ده چې دا د الله رب العزت د پیغمبر په کور کې پاتې شوي دي. د الله رب العزت د پیغمبر سره د هغې قربت دی، د الله رب العزت د پیغمبر سره د هغې تعلقات دي. نو چې یو سړی د الله د پیغمبر په کور کې اوسیږي، د هغې سره نږدې د هغې قربت وي، نو خامخا دې له به الله یو عقل ورکړی، یو پویه او یو هوښیارتیا به ورکړی. او هغه پویه او هوښیارتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې موجودېدله، په امهات المؤمنین کې هغه موجودېدله. نو د هغې پویه او هوښیارتیا نه حفصي رضی الله تعالی عنها ته هم ډېره پویه او هوښیارتیا ورکړی شوې وه. حفصه رضی الله تعالی عنها په هغه بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حسابېدله چې هغې د امت د اجتماعیت همیشه دپاره سوچ کړی. دا یې نه غوښتله چې د امت په منځ کې اختلاف پیدا شي، جنګ جګړې پیدا شي. د دې وجې نه خپل ورور ته به بار بار دې طرف ته ترغیبات ورکول، عبدالله ابن عمر ته، چې ته کوشش کوه د خلکو په منځ کې صلح وکړه. د معاویه رضی الله تعالی عنه او دارنګې د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په دې منځ کې چې کومه لانجه راغلې وه، دومة الجندن علاقه کې کله چې یو بل سره مخامخ شو، حفصي رضی الله عنها عبدالله ابن عمر ته ویل زر تر زره لاړ شه، ګورې وروسته کېږه مه، ستا خلک ډېر لحاظ کوي، ته د عمر بن الخطاب زوی، ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق دی، د سخرګنۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم سخرګنۍ یې تاسو، لاړ شه او د صلح خبرې وکړه. د صلح خبرې وکړلې، الله صلح راوست. دارنګې د معاویه رضی الله عنه او د حسن ابن علي رضی الله تعالی عنه په منځ کې چې کومه لانجه راغلې وه، بې حسن ابن علي چې کومه جوړه ورکړه، هغه هم د حفصي رضی الله عنها په ترغیباتو باندې چې عبدالله ابن عمر ته یې کړي وو، هغې ترغیبات ورکړه. نو الله رب العزت
هغه جوړه راوستله د حسن ابن علي او د معاویه رضی الله تعالی عنه په منځ کې. عبد الله ابن عمر هغه واده نه کوي، زه واده نه کوم، دنیا کې عبادتونه کوم او د الله بندګۍ نه کوم، بس واده خو ځان لغم کتل دي. حفصه رضی الله عنها ترغیبات ولا ورکړه، واده وکړه، واده څنګه نه کې، واده وکړه، الله رب العزت به تعالی بچی درکړي، هغه به غټ شي، هغه به نیکان شي، ستا ته به مړ شي، ستا د وروسته به هغه عبادتونه کوي، د الله بندګۍ نه کوي، اجر او ثواب به تا ته در رسیږي. ډیر ترغیبات حفصه رضی الله تعالی عنها ورکړه. اخر عبد الله ابن عمر تیار شو دې ته چې زه واده وکړم، واده وکړو. زرای او دارنګې د مشورې والا انسان او حفصه رضی الله تعالی عنها دومره عقل او دومره هوښیارتیا یې وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه خپل بچي وو، لیکن د مرګ نه وروسته عمر رضی الله تعالی عنه خپله ځمکه چې کوم دی هغه نارینه ولکانو ته پرې نه ښودله، هغه ځمکه چې هغې وقف کړې وه د خیبر کومه ځمکه، او عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې د دې تصرف به حفصه رضی الله تعالی عنها کوي، د هغې نه وروسته به د هغې اولاد د دې تصرف کوي. دا ولې په عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته دا معلومه وه چې حفصه رضی الله تعالی عنها له الله رب العزت یو هوښیارتیا ورکړی، یو فهم هغې له الله رب العزت ورکړی دی. نو د دغه هوښیارتیا او د دغه فهم په وجه باندې عمر رضی الله عنه دا وویل چې زما نه وروسته به زما د دغه ځمکې چې کوم ما وقف کړې ده د دې تصرف او د دې خیال به حفصه رضی الله تعالی عنها ساتي. دا وجه وه چې دې له الله رب العزت ډېره یو هوښیارتیا ورکړې وه. نو حفصه رضی الله تعالی عنها من حیث العلم ډیره یو عالمه وه، من حیث الفقه ډیر د فقیهاتو نه دا حسابېدله، او دارنګې من حیث العقل والفصاحه الله رب العزت دې له عقل هم ورکړی، ډېر له فصاحت هم الله رب العزت ورکړی. دا د حفصه رضی الله عنها د هوښیارتیا او د فصاحت متعلق بعضې یو څو خبرې هغه موږ او تاسو وکړلې. الله رب العزت دې موږ او تاسو د سلف صالحینو په سیرت او دارنګې د هغې په نقش و قدم باندې روان کي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.